طالبان او کابل حکومت د سولې خبرو پر دوام توافق ته رسیدلی. د راپورونو له مخې د روسیې په پلازمینه مسکو کې د افغان سولې په تړاو د رابلل شوې ناستې په دوهمه ورځ طالبان او کابل حکومت د سولې خبرو پر دوام یو توافق ته رسیدلی دي. د کابل حکومت د مصالحې شورا مشر ډاکټر عبدالله د روسي RIA خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي چې نن جمعې له طالب استازو سره لیدلی او دواړو لوریو د سولې خبرو پر دوام او چټکتیا توافق کړی، خو په نورو موضوعاتو یې خبرې نه دي کړي. باید وویل شي چې د طالبانو او کابل حکومت ترمنځ د سولې بهیر پر دوام او چټکتیا داسې مهال یوې هوکړې ته د رسیدو په اړه راپورونه خپریږي چې تېره ورځ د ترویکا پلس هیوادونو استازو د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره له کابل حکومت او طالبانو غوښتي و چې د تاوتریخوالي اوسنۍ کچه راټیټه او د جګړې پر ځای د افغان بحران د حل لپاره له ډیپلوماټیکو لارو ګټه واخلي.